دا وی یو زنانه د هغه وی چې یاره زما مینسز هغه راځي نه کله 15 ورځې کله دې حد ته ورسي چې د 10 ورځو نه هم سیوا شي کله 9 ورځې. مفتي صاحب محترم د دې څه جواب مال راکړي چې دا مسله زما حل شي. ګوره مسله د زنانو په بیماری کې په مینسز کې پیریډز ماهواري چې ورته وایي په هغې کې مسله دا ده که یو زنانه د هغې خپل یو عادت دی په ورځ کا 15 ورځې د هغې عادت دی او هغې ته مینسز او بیماري او بلډ چې ورته راځي هغه 15 ورځې راځي. بیا داسې وشوه چې څو ورځې پکې داسې راغلې چې خبره د 15 نه واوړېده 6 اوه 8 ورځې داسې شوه نو بیا 2 صورتونه دي. 2 صورتونه دا چې د 15 ورځو نه د بلډ چې کوم عادت یو 15 ورځې دي نه د بلډ سیوا شوی لکه دا چرته د 10 ورځو نه په کمو ورځو باندې بند شو مطلب په 6 ورځ یا په 9 8 9 یا په 10 دا بلډ که چرته بند شو په دې ورځو کې دنه 10 ورځو نه مخکې یا په 10 ورځ باندې نو دې مطلب بدایي چې راستا 15 ورځې کوم عادت نو اوس بدل شو اوس 10 ورځې شو یا 9 8 و یا 6 دا ورځ ته چینج شو او کدا سني یو زنانه د هغې 15 ورځې عادت ته مثلا او د هغې د مینس سیوا شو ته نه هلس د 10 ورځو نه موړېده نو بیا داسې کار دی چې دا بیماری چې د 15 ورځو نه کم سیوا شوې دا ټوله په استحاضه کې حسابېږي. مطلب دا دی دغې 15 ورځو نه پس چې دا کمې ورځې دي دا ټولې په استحاضه کې دي نو د دې مونځ هم په دې باندې دی او د دې روژه هغه هم په دې باندې ده. دا اسانه مسله دی کې څه ګران نشته که د 10 ورځو نه کم ورځو کې دا بند شو بیا مطلب دا چې عادت بدل شوی دی مخکې 15 ورځې اوس سیوا شو او که د 10 ورځو نه سیوا شو دا د 15 ورځو نه پس دا ټوله بیا استحاضه هغه حسابېږي. څلور 15 سوال یو ملګري کړي دي او هغه دا وایي چې د راویانو مطابق مونځ چې دی دا په معراج کې فرض شوی دی. د دې حوالې سره څه سوالات هغه پیدا کېږي. اولنی سوال دا چې د معراج نه مخکې نازل شده صورتونو کې د صلات نه څه مراد دی. دویم د معراج نه مخکې چې کوم منځونه به کېده نو په هغې کې به څه ویلی کېده. دریم د معراج نه مخکې به څو منځونه ادا کېدل. څلورم د جمع منځ چې کوم دی په هغې کې د هغې څه ثبوت هغه میلاویږي د معراج د شپې نه مخکې او که نه. پنځم په تشهد کې به په هغه زمانه کې هغه څه ویلی کېده. اولنی خبره دا څونه سوالونه چې ستا پیدا شوي دغه د منکرین حدیثو او په دې باندې زموږ په خطه کې اولنی قلم چوت کړی غلام احمد پرویز صاحب پرویزي چې کوم ګروپ دی او یا د هغې نه هټ کر چې کوم انکار حدیث والا ګروپ دی دا څه قسمه کوشتنې د هغې په ذهن کې راځي. دا خو اولنی خبر. اول چې کوم زموږ اهل سنت والجماعت او کوم چې منکرین حدیث نه دي او د احادیث مبارکه هغه احادیث مبارکه چې هغه موږ ته په صحیح سند سره او په صحیح چین اف ټرانسمیشن سره هغه موږ ته رسېدلي د هغې منونکي نه اول د هغې دپاره جواب کو. اولنی خبر دا وایي چې د معراج نه مخکې چې کوم نازل شده صورتونه په هغې کې د صلات نه څه مراد دی. په هغې کې د صلات نه هم صلات مراد دی هغه صلات مراد دی د کومې چې مخکې ما تشریح کړی ده. دا سوال خو ما په هغې کې کړی او منکرین حدیثو باندې چې د صلات چې نبي علیه صلات وسلام ته د صلات تذکره راتله په قرآن مجید کې دې نه مخکې هم د صلات څه تصور که تصور نه دا سوال ما کړی خیر اوس دا سوال تا وکړو مونږ باندې دې وکړو نو مونږ به دې جواب وکړو. اولنۍ خبره ده چې د نبي علیه صلات وسلام د معراج دا شپه چې کومه وه په دې کې خو منځونه فرض شي د دې نه مخکې هم د صلات یو تصور او هغه صلات دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام د مذهب مطابق د هغې مطابق عبادت کو. نور صلات چې کوم دی د دې یو اصل مقصد دی. صلات یو اصل مقصد دا دی کوم چې قرآن مجید کې ذکر دی اقم الصلاة لذکري دا زما د یاد دپاره دی. اوس د یاد کیفیتونه په مختلفو شریعتونو کې هغه بدل دي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې کیفیت یو د موسی علیه السلام په شریعت کې بلو د عیسی علیه السلام په شریعت کې بلو د ابراهیم علیه السلام نه چې مخکې کوم انبیاء کرام تېر شوي د هغې کیفیتونه چې دي هغه جدا دي او اوس مونږ د هغې کیفیتونو د هغې مکلفه نه یو چې خامخا مونږ ته به د هغې کیفیت پته وي. البته بیا هم چې کوم تاریخ دی بله څه واسطه خو نشته مونږ سره چې مونږ د هغې په بنیاد باندې ووایو چې یاره د دې نه مخکې چې کوم څیزونه دي او کوم کیفیتونه دي یا کومې خبرې دي هغه مونږ ته څنګه رارسي. مونږ سره خو ویډیو سیسټم نشته چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې عبادت راچود کړو تا ته ویډیو وښایو چې دا والا په ویډیو کې دا شته. دا اولنۍ خبره. دویم بل څه واسطه هغه زموږ سره نشته خو یو خبره زموږ سره کېدی شي چې هغه یو تاریخي خبره ده او هغه مونږ ته فرض که په یو سند سره رارسېدلې ده او هغه زموږ لپاره ضروري هم نه ده چې هغه کیفیت څنګه و چونکې دا سوال و چې نبي علیه السلام مبارک د معراج نه مخکې چې کوم عبادت کړی دی صلات یې کړی دی هغه صلات څنګه و. نو خبره داسې ده
چې اوس دغه واسطې چې کوم واسطې مونږ منو چې په هغې باندې هغه تاریخي خبره هغه مونږ ته رارسېدلې ده، نو هغه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د معراج نه مخکې 2 ټیمه عبادت کړی دی، او عبادت کې منځ کې تا ویلي چې په هغې عبادت کې به څه ویلی کېده، نو په هغې کې به د الله جل شانو حمد ثنا هغه به ویلی شو په هغې کې. بل یو سوال، हाँ नमाज معراج से पहले पढ़ी जाती थी तो उसमें क्या पढ़ा जाता था؟ هغه خوش. درېمه خبره د هغې نه مخکې به د معراج نه مخکې به څو ټیمه مونځ کېدو؟ سحر ماښام به کېدو، 2 ټیمه مونځ به کېدو. او نماز باجماعت کا اس وقت کوئی ثبوت ملتا ہے؟ او بالکل ملتا ہے. قرآن مجید کې چې الله جل شانو د مریم علیه السلام کله واقعه هغه ذکر کړي، نه هلته د جماعت تذکره هغه شوې ده. 5م تشهد में क्या पढ़ा जाता था؟ هیڅ ضروري نه تشهد کې څه ویلی کېده. د هغې مانځه چې کوم کیفیت دی په هغې کې چې کوم تشهد و، نو هغه تشهد هغه مونږ ته نه دی رارسېدلی. مونږ د هغې نه نه خبر چې هغه څنګه مونږ ته د جماعت تذکره رارسېدلې، مونږ ته د ذکر اذکار تذکره رارسېدلې، مونږ ته دا رارسېدلي چې هغه 2 وخته مونځ دا ټول رارسېدلي. چې کوم مونږ ته نه دي رارسېدلي خبره ختمه. که تاسو زما تفسیر وګورئ په سورة طه کې، نو په سورة طه کې ما هلته تذکره کړې ده په یو ځای کې، په اقم الصلاة لذکري، په دغه ځای باندې وګورئ ما یو سوال کړی ده، هغه سوال ما جواب ورکړی. هغه سوال ما دا کړی دی چې الله جل شانه د موسی علیه السلام چې کومه تذکره کوي، موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل چې اقم الصلاة لذکري، دې نه مخکې وروسته حکمونه وګورئ ټولو تفصیل یې ورته بیان کړی. او چې کله د مانځه تذکره هلته ورته وایي چې اقم الصلاة لذکري، اصل مقصدی خبره ورته بیانوي چې د آدم نه واله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول عبادتونه وو، او د هر یو سړي کیفیت هغه جدا و د عبادت. الله جل شانه نبی علیه السلام له خاص کیفیت ورکړي، نبی علیه السلام په هغې باندې عبادت کیفیت هغه مقصدی نه دی، مقصد د الله جل شانه یاد دی، د قرآن مجید فلسفه ده. او دا خبرې دا ډېر غیر ضروري دي چې دا کوم سوالونه دلته کېږي، او دا سوالونه صرف د دې دپاره کېږي چې د انکار حدیث چې هغې ته څه لاره وار شي. اول انکار حدیث د هغې نه پس الحاد شروع کړي، دا سټیپونه دي. نو دا سوالونه داسې ضروري نه دي، خو چې کوم تاریخي جوابونه هغه مې درکړه، دا د یو هغه انسان دپاره چې هغه منکر حدیث نه وي، چې کله دا سوالونه یو منکر حدیث وکړه د هغې بیا بله طریقې. ښه صاحبزاده خان دی وایي چې مفتي صاحب الله ذات باندې څنګه عقیده ساتي که ساتي؟ الله عالم سوال یې څنګه کړی دی، خو الله جل شانه بارکې دا عقیده ساتل زموږ دپاره هغه ضروري دي چې الله جل شانه هغه د دې کائنات چې کوم دی د دې د وجود او په کائنات کې څه دي د دې د وجود هغه بیسک کاز دی. بیسک کاز بس دا یو اسانه یو فارموله هغه مې درته وښوده چې الله جل شانه د دې د وجود او د بقا د دې شی دی د دې بیسک کاز دی. بس دونه خبره هغه پوره وه، بیا د الله جل شانه مزید صفات هغه شروع کېږي. عابد جان صاحب چې السلام علیکم مفتی صاحب، زمونږ په دکان کې جولاګان دي او روزانه جالې جوړی، چې جالې اخوا کو په سبای بیا جوړې کړي وي جالې، جولا مړ کول جایز دي که ناجایز؟ پلیز جواب ضرور راکړئ. عبدالله جان صاحب اصل مسله دا ده چې دا جولاګان چې کومې جالې جوړی، دا چې کله هم تاته موقع میلاویږي دا صفا کوه، دا دې په صفایۍ کې هېڅ نقصان نشته. البته کوشش دا کوه چې یاره تا نه چېرته دا نقصان ونشي، جوله هغه ته مړ نه کړي. د هغې وجه دا ده چې دا یو بې ضرره حشره ده، تا ته د یو څه ضرر نشته، نو هغه نه دي وجل پکار. دغه هم شریعت مونږ ته وایي. ابوبکر صاحب وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب، الله دې پوهه زیاته کا الله دې پوهه زیاته کا. که مفتي صاحب زه ملیشیا کې یم، زه د 12 کالو وم چې پلار مې وفات دی، اوس ملیشیا کې یم او ځان لمې ډېره ځمکه واغسته، نو دې کې ما سره د روریانو او خوریانو حصه کېږي که نه کېږي؟ خو ما ډېره په سخته ډېره هر څه اغستې دي او روریان مې وړوکي ماشومان دي. ګوره ابوبکر صاحب، که ته چېرته ملیشیا ته تللی او ته د پلار په مال و دولت باندې د هغه په پیسه باندې تللی او بنیادي چې کوم کیپټل اماونټ او بنیادي چې کومې پیسې وي هغه دله هغه درکړي دي، نو اوس چې د هغې په بنیاد تاسو ګټلي دي هغه ټولو کې ستاسو د رونو او د خویندو تا سره ایسه کېږي. دغه شانتې که ته تللی او تا بیا داسې کړي چې پلار سره دا خبره شوې وه او مخکې نه دا طی شوې وه چې یاره زه به د ټول کور د دې ذمهوار به یم او دې به خرچې کوم او دا ټولې پیسې به راځي او مونږ کې به دا شریکي، دا خبره دې کړې وه، نو بیا هم د دې رونو خویندو تا سره ایسه کېږي. خو درېیم یو صورت دا دی چې ته په خپله خرچه هلته تللی، په خپله خرچه باندې تللی، خو بیا کور له به دې خرچه رالېږله، خو نور هر څه اغسته و بنیادي طور باندې. اوس د دې رونو خویندو تا سره ایسه نه کېږي او د احسان معامله دا ده او د شفقت معامله دا ده چې ته مشر یې او دا رونو خویندې د دې کشران دي، نو بیا د دې خیال ساته د اخره پورې او دغه شان کدیل دې ایسه ورکړه، دا به ستا دپاره ډېر زیاته بهتري. کله کله کار خلک د اخلاقو او د شفقت د هغې په بنیاد باندې هم کوي.
سعد خان وی مفتی صاحب محترم السلام علیکم. په خوب کې غر لیدل د دې څه تعبیر دی؟ دوه معنی کې دي، یا چېرته مشکلات را روان دي الله نه د عافیت سوال وکړه، او یا چېرته ډېره لویه اراده تا کړې ده د هغې د وجې تا ته داسې خوب راغلی دی. الله اعلم. عباس خان وی سلام مفتی صاحب، د وریشه د نیم څه معنی ده او دا نوم صحیح دی او که صحیح نه دی؟ وریشه ریشه اصل کې ویلی شي، قرآن مجید کې هم تذکره دی یو ځای کې. ریش اصل کې ویلی شي هغه بارعي لباس ته یا د مرغۍ دا وزرې چې کوم دي، د بار بڼې چې کوم دي دې ته ریش ویلی شي. نو اصل کې دا اصطلاح د څه شي نه، د زیب و زینت نه. ریش لفظ دا واو چې ورسره لګېدلی دا واو په انګریزي کې د کنجنکشن وایي. نو وریشه او زیب و زینت دا دې لپاره نو علما کرام هغه دا فرمایي چې دا نوم دل دا مناسب نه دي، ځان ته ساتل پکار دي، بل خپل خپل نومونه دي صحابه کرام او صحابیات هغه دل ضروري هغه پکار دي چې هغه موږ کیو. دا وی منکر جلیبی، منکر جلیبی، منکر جلیبی دا وی چې قاری صاحب چا چې د حدیث نه انکار وکړو هغه د دین نه انکار وکړو، ځکه چې هغه په پیغمبر څنګه ثابتوي او قرآن به څنګه ثابتوي. خدا زما غ سوال خو تاسو دا واضح کوي چې حدیث ټول ټیک دي که ټول غلط دي، ځکه چې ستاسو ذهن څه مني هغه به صحیح حدیث وي او چې ستاسو ذهن نه مني هغه به منګړت او ضعیف حدیث وي. که په دې وضاحت وشو ښه به وي، ځکه چې په سونو احادیث ما ته یاد دي چې د قرآن مجید خلاف دي. مننه. منکر جلیبیا، منکر جلیبیا په نوم باندې د آیډیا منکر جلیبیا اول خو دې وضاحت وشي چې منکر جلیبی هغه څوک ځان ته وایي چې هغه د احادیثو مبارکه او منکري د هغې سړي دپاره دا اصطلاح دا استعمالیږي په معاشره کې. نو منکر جلیبی صاحب معلومیږي داسې چې یاره ته متاثر یې د هغې خلکو نه چې هغه هر یو حدیث باره کې وي، د هر حدیث باره کې وي چې دا د قرآن خلاف دی ځکه یې مونږ غورځو نه یې منو، دا د قرآن خلاف دی ځکه یې مونږ هغه ډسبین ته غورځو. ګوره ځان سره به یو قاعده یاد وساتې، منځ کې څه خبره ده ښه ده. ما سوال کړی ځکه چې هغه به پیغمبر څنګه ثابتوي، قرآن به څنګه ثابتوي چې حدیث ته منځ لري. نه داسې خبره نه ده. ګوره مونږ دا خبره کوو، اسانه خبره ده چې مونږ به د یو څیز د ثابتولو دپاره زموږ سره چې کوم اسباب دي هغه څه دي، د هر یو څیز د ثابتولو دپاره څه اسباب وي که نه، هغه به ته په هغې باندې ثابتې. نو مونږ چې وایو چې یاره دا د پیغمبر خبره ده او که نه ده، دا د الله خبره ده که نه ده، دا د صحابي خبره ده که نه ده، دا خبره ټیک ده که نه ټیک ده، دې دپاره څو اسباب دي؟ دوه قسمه اسباب کیدی شي. یو سبب دا کیدی شي چې هغه کار تا په خپله لیدلی دی، په خپله دې کتلی دی، په خپله دې اورېدلی، ته په هغه وخت کې په خپله موجود. دا یو طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې هغه خو تا په خپله باندې نه دی لیدلی، په خپله دې کتلی لیدلی نه دی، خو صرف دونه شوي دی تا ته یو سړي ویلي دي او هغه سړی په خپله خبره کې صادق دی، هغه چېرته دروغ نه دی ویلي، هغه چېرته دوه نمبري نه ده کړې، هغه په خلکو کې داسې مشهور دی چې دا یو روغ سړی دی. نو دا یو خو هغه مسله ده، هغه ډایرکټلی ده. یو انډایرکټلی یو مسله ده، بالواسطه یو څیز هغه مونږ ته راوځي. خو دا دواړه اسباب دي، د دې اسباب نه هټ کر مونږ سره بل سبب نشته چې مونږ ووایو چې دا پلانکې کار ټیک دی که دا پلانکې کار غلط دی. مونږ سره بل څه واسطه هغه نشته. یو څیز به مونږ څنګه ثابتو؟ نو زمونږ د دین اسلام مسله هغه دا ده چې یاره زمونږ د ثبوت لپاره، زمونږ د یو څیز د ثبوت لپاره اصل چې کوم معیار دی هغه دا دی چې مونږ به ګورو چې دا څیز او دا خبره دا مونږ ته را رسېدلې ده. اولنې دا چې مونږ ته را رسېدلې ده، مونږ ته یو صادق او امین سړي را رسولې ده که نه ده را رسولې. که صادق او امین سړي مونږ ته را رسولي خو دا خبره مونږ الو، که صادق او امین سړي مونږ ته نه را رسولي، یا کومه واسطه چې ده ته بله واسطه موالې چې ستا په ذهن کې کوم دا کومه واسطه چې منځ کې دا واسطه دا رښتینې ده که رښتینې نه ده. نو که هغه رښتینې هغه امانت والی بالکل ټیک ته په خبره باندې یقین کولی شي، که هغه امانت والی خبره ختمه. دغې ته مونږ دا منځ کې چې سره له دې ته مونږ چین اف ټرانسمیشن وایو او دې ته مونږ سند وایو. زمونږ د دین اسلام مسله دا ده چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خبره هغه مونږ ته راورسي، نو مونږ ګورو چې دا خبره مونږ ته چا را رسولې. که دا خبره دا مونږ ته په صحیح واسطو را رسېدلي نو بیا مونږ وایو دا ټیک ده، که په صحیح واسطو نه را رسېدلي بیا مونږ وایو دا خبره دا غلطه ده. دا یوه مسله شوه. دغه شانتې مونږ به ګورو کومه خبره چې را رسېدلې ده هغه خبره هم ټیک ده که ټیک نه ده. دا دویمه مسله ده. چونکې خبره دلته د انکار حدیث حوالې سره نو صرف په حدیثو به خبرو مونږ به بیا ګورو دلته خو دا خبره مونږ ته راورسېده چین اف ټرانسمیشن هغه برابر شو. او دویم سټپ مونږ دا ګورو چې دا کومه خبره را رسېدلې ده دا خبره دا درسته ده که درسته نه ده. نو مونږ به ګورو چې یاره د دې نه هټ کر څه بله واسطه مونږ سره شته چې دې خبرې تایید کوي که نه کوي. نو مونږ وکتل قرآن مجید ته چې قرآن مجید کې دا خبره د قرآن مجید سره د خلاف خو نه ده. که د قرآن مجید خلاف وي اگر چې په صحیح سند سره را رسېدلي خو دا مونږ نه منو، خو د هغې د نه منلو دپاره بیا څه شرایط دي. داسې نه چې یو انسان وایي چې زما عقل وایي چې دا د قرآن مجید خلاف ده، ستا عقل وایي عقل څه شي
عقل خو الله جل شانو یو واسطه مقرر کړی د څه د پاره د فکر د پاره. الله جل شانو یو ذریعہ او الله یو احسان دی څه د پاره د فکر د پاره، د حکم د پاره نه چې ته به حکمونه لګې پاري اوس باندې دا غلط دی او دا ټیک دی. دی حکمونه د پاره عقل نه، عقل د څه د پاره د فکر د پاره. عقل ته تمام سيزونه هغه راغونډي، کوم سيزونه چې دی راغونډ کی په دې باندې بیا سکیږي، په دې باندې بیا دوه قسم خبره هغه ته متوجي کیږي. د عقل دی مهنت طرف ته هغه یو خبره هغه دی چې را په دې کې شک کېدی شي، بل خبره دا کې دا وی چې را کېدی شي دا یقیني دا خبره. دا دوه خبرې ته عقل خي. د عقل په بنیاد چې سو شي هم دا دوه خبرې دا دوه حکمونه او منځ لرازي. دا یو خبره. دویم یو سیس داسې پکار دی چې مونږه پاره هغه سیس هغه یقیني، زمونږ پاره یقیني سیس هغه شی دی هغه صرف قرآن مجید یا زمونږ لپاره هغه خبره ده کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه را رسیدلې مونږ ته، او هغه خبره د قرآن مجید موافق ته، او هغه چې مونږ ته په کومه واسطه را رسیدلې هغه بالکل درسته ده دا خبره. نو اوس څه پکار دی مونږ له اوس یو خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه مونږ ته ورسیده، هغه په صحیح چین اف ټرانسمیشن سره را رسیدلې ده. هغه خبره چې مونږ وکړه نو مونږ وی چې دا چې زمونږ عقل نه مني نو مونږ غورځو، دا خبره غلطه نه. دا خبره مونږ غواړو د قرآن مجید د آیت مبارکه سره لګو چې قرآن مجید آیت مبارکه سوی او دا حدیث سوی. نو اوس بیا نور آپشنز رااله منځته. آپشنز دا رااله چې دا مونږ خو حدیث چې دونه په خو واسطه مونږ ته را رسیدلې دي دا هم داسې نشو غورځولی، خو د قرآن مجید آیت سره وګورو چې ګورو چرته د ترجیح دنیا خو په دې کې نه جوړېږي. دویمه خبره چرته د تطبیق دنیا خو نه جوړېږي، د کمپیریزن دنیا خو نه جوړېږي. د کمپیریزن سره چې کوم خوشبو ده خو نه برابرېږي، کمپیریزن چې کوم نوعیت ته هغه نه برابرېږي. چې کله د کمپیریزن مسله رااله منځ کې نو بیا مونږ څه کوو، مونږ کوشش کوو چې د قرآن مجید د آیت مبارکه دی او د حدیث د هغې بالکل مطابق کو، ځکه کوم سړي مونږ ته ویلی دی هغه روغ دی، دا خبره غلطه نشي کېدی. نو هغې سره مونږ څه کوو د هغې تطبیق کوو. چې کله تطبیق برابر نشو نو بیا مونږ په مختلفو څیزونو باندې حمله چې د دا مطلب دی او د دې دا مطلب دا دواړه څیزونه د یو بل نه مختلف دي. که چېرته دا مړ شو ډېرې خبرې دي خو دا صرف خلاصه بیانو. که چېرته داسې مو نشي بیا مونږ احادیث مبارکې یو طرف ته کوو او په قرآن مجید په آیت مبارکه باندې عمل. اوس تاسو څه کوئ؟ ستاسو کار دا دی چې تاسو وایئ چې په صحیح سند سره صحیح روغ سړي مونږ ته خبره را رسولې ده، دا به بیا هم دروغ ولې د قرآن مجید آیت مبارکه خلاف ته ولې خلاف ته؟ ځکه زما عقل دا نه عقل په یو څیز باندې حکم نشي لګولی. عقل صرف د یو څیز باره کې سوچ کولی شي، عقل صرف د فکر د پاره د حکمونو د پاره نه. دا مسله که چېرته مونږ دا وي چې دا حدیث مبارک دا مونږ راچوتو او د عقل په چې کومه تله ده په هغې کې به یې ورچوو، دغه شان چې د قرآن مجید دا کومه خبره دا مونږ رالو او دا به مونږ د عقل په څه کې اچوو، د عقل چې کومه تله ده په هغې کې به اچوو، په هغې باندې به ناپوه. نو قرآن مجید د هغې شکل به هم توران کړي او د احادیثو مبارکو شکل به هم توران کړي، تا سره به هېڅ هم پاتې نشي په میدان باندې. دا قرآن مجید دی. که ته د دې دپاره اصل څیز هغه عقل مني چې د قرآن مجید ځکه منم چې دا زما عقل وایي. ګوره قرآن مجید مونږ ځکه منو چې دا مونږ ته پیغمبر ویلي، پیغمبر یو صادق المصدوق دی او هغه امانتدار دی، نو ځکه مونږ منو چې دا قرآن مجید د الله جل شانو کتاب دی، یو صادق سړي مونږ ته خبر را رسولی. دغه شانتې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صادق او امین جبریل امین هغه را رسولی، ځکه مونږ دا قرآن مجید منو. دا قرآن مجید د دې وجې نه مونږ نه منو چې دا قرآن مجید د دې دا خبره چونکې د عقل مطابق ده، ځکه مونږ منو چې د عقل مطابق پکې سره نشي، هغه به مونږ نه منو. داسې مونږ نشو ویلی. ولې؟ د قرآن مجید ډېرې خبرې دي چې هغه د عقل سره بیا ټکراویږي، د ظاهري عقل سره هغه خبرې بیا ټولې د قرآن مجید نه لرې کړي. نو عقل ته معیار نشي ګرځولی. کمې خبرې دي د الله جل شانه د هغه چې کوم اسماء او صفات دي د هغې سره وڅه کوي. الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي چې الرحمن علی العرش استوى، دا خبره عقل مني. الله جل شانو قرآن مجید کې دغه شانتي ګڼ شمېر خبرې هغه ذکر کړي چې هغه ظاهري عقل خلاف دي، هغه عقل مني. چې عقل نه مني هغه بیا ته غورځې نه. داسې خو نه. دغه شان قرآن مجید کې قصص ذکر شوي دي، واقعات ذکر شوي، ډېر واقعات داسې دي چې هغه ته د عقل په تله کې نشي اچولی. که د عقل په تله کې اچې هغه ټولې واقعې هغه تباه او بربادي کړي. دغه شان احیاء الموتى والا چې کومه مسله د قرآن مجید که هغه منځ لراله هغه بالکل ظاهري عقل خلاف ته به په شرمونو وشرمې که ته په عقل کې ورچ. دغه شانتې الله جل شانو قرآن مجید کې د امثالو چې کومه دنیا پیش کړي. قرآن مجید کې الله فرمایي حتی سورة اعراف کې تقریبا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تر دې پورې چې یاره اوښ هغه د ستنې په سوم کې ورننوځي. د اوښې دا ورتګ د ستنې په سوم کې دی څه مطلب دی؟ دا خو عقل نه مني دا خبرې. دغه شانتې الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. الله جل شانو د ځمکه اسمانونه پیدا کړي او د ځمکه اسمانونه په دې کې سړي دا ټول د الله تسبیح بیانوي. څنګه تسبیح بیانوي؟ تسبیح دپاره خو د عقل ضروري، تسبیح دپاره خو د ژبې ضروري، تسبیح دپاره خو د اندامونو ضروري. ځمکه اسمانونه څنګه د الله جل شانو تسبیح بیانوي؟ آیا دا هم د عقل خبرې؟ نو عقل خو د دې ټولو څیزونو خلاف دی. نو څوک موږ دا خبرې پرېږدو؟ نه عقل څه شی دی؟ عقل کو سوټي نه ده. اصل عقل معیار نه دی. معیار څه شی دی؟ معیار دا دی چې الله جل شانو د وحی را لېږلی او صادق المصدوق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی. هغې قرآن باره کې چې محمد رسول الله سوي موږ به هغه خبره منو، هغې نه هټ کړ خو موږ خبرې نشو منلی. او هغه خبرې چې موږ ته را رسېدلي دي نیکانو خلکو، صالحانو خلکو، امانتدارو خلکو،
روغ خلکو رښتینو خلکو هغه خبرې موږ ته رارسولي ځکه هغه موږ منو. نو که په هغې کې چېرته یو داسې خبر رااله چې هغه د قرآن مجید خلاف او هیڅ جوړې نه برابرېدو، هغه احادیث مبارکه موږ ټول سیټ تکدي یا په هغې کې چا منګړت څیزونه هغه رادن نه کړه، موږ ټول سیټ تکدي. خو د هر یو څه اصول وي که نه، ته یو روایت ته چې منګړت وایې، ته یو روایت ته وایې چې دا دروغ دي، نو دې هم څه بنیاد دي که نه بې بنیاده لګي، صرف ستا عقل یې نه مني دا دروغ شو. نو داسې خبره خو نه، دا د کوم ځای قانون دی؟ نه، د دې لپاره د دنیا محنتونه شوي دي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه صحابه کرام ناست دي، او یهودو چې کوم کوشش کړی دی، او یهودو دا کوشش کړی دی چې یاره قرآن مجید ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته داسې خبرې هغه موږ نه باسو چې خلک په شک کې وغورځي. صحابه کرام باقاعده د هغه یهودو سره ناست دي او هغه ټولې خبرې دي زده کړي د کومو خبرو د وجې نه چې اسلام هغه شکمن کېدو، او صحابه کرامو په خپل دور کې هغه د یو بل نه جدا کړي. بیا د هغې نه پس تابعین راغلي چې تابعینو په وخت کې کومو خلکو دا کوشش کړی دواړه خبرې جدا کړي. بیا تبه تابعین تر ننه پورې خلک په هغې څیز او په هغې تحقیقاتو باندې لګیا دي چې یاره د روغ نه روغ جدا کو، رنځور هغه جدا کو. دا څونه چې کتابونه لیکلی شوي د موضوعاتو په نوم باندې څه مطلب؟ دا څونه چې کتابونه لیکلي شوي د اسرائیلیاتو په نوم باندې څه مطلب؟ او د دې مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې دین اسلام او د الله جل شانو وحی قرآن مجید او دا شان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبرې او د هغه زندگی او د صحابه کرامو زندگی هغه ټوله هغه بالکل صفا شي، او د هغې نه چې کوم خلکو ګن ورچولو د هغې کوشش کړی چې ټول ته صفا شي، دا د دې لپاره لګېږي. داسې شرط نه مه کوه چې ته وایې چې یاره د عقل په بنیاد به موږ معلوموي دا ټیک دی دا ناټیک دی. دا تا ته چا وایي؟ د عقل په بنیاد به دا ته څنګه معلومي؟ دا غټه مسله. ته یو خبره هغه 1400 کاله مخکې تېره شوې، هغه ته د عقل په بنیاد اوس څنګه معلومي؟ هغې لپاره دغه چین اف ټرانسمیشن دی چې په دغې باندې موږ معلومو چې کوم څیز روغ دی او کوم څیز هغه رنځور دی. او بله دا خبره تا ته په دی زما عقل ماته دا وایي چې یاره د قصهونو حدیث دي او دا خو د انسان د عقل خلاف دي، د انسان عقل خلاف دي، د هغې په بنیاد موږ وایو د قرآن هم خلاف دي، ځکه یې موږ نه وایو. دا د کوم ځای طریقه؟ دا خو طریقه نه ده. د هر چا عقل خو متفاوت دي. عقل خو شی د انسانانو ذهنونه او د انسانانو عقلونه خو مختلف دي. ستا په ذهن کې به یو قسم اصول راځي، د بل په هغه ذهن کې به بل قسم اصول راځي. ستا په ذهن کې به یو قاعده او فارموله راځي، د بل په هغې کې به بله راځي. نو لکه دا جوړ به څنګه خوري؟ د قرآن مجید یو آیت بیا ته نشي جوړولی، احادیثو مبارکو یو حرف هغه بیا ته نشي جوړولی، بلکې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د هغه صحابه، هغې نه پس تابعین، تبع تابعین، امت مسلمه د هغې شکل به ته وران چېرته دا کار ته و. تا دا خبره کړې ده اولنې چې یاره تاسو دا واضح کړئ چې ټول حدیث ټیک دي که ټول حدیث غلط دي. نه، ټول حدیث صحیح نه دي او ټول احادیث مبارکه غلط هم نه دي. دا ستا غلط فهمي ده چې ټول بیا غلط دي ټول بیا صحیح نه. بعضې خبرې هغه ټیک دي او بعضې خبرې ناټیک دي. چې کومې ناټیک خبرې دي هغه هم زموږ سره محفوظ پراته دي، کومې ټیک خبرې دي هغه هم زموږ سره محفوظ پراته دي. دا به ځان سره یاد وساتې ښه. او چې کوم ځای کې تا ته مسله راځي چې ته وایې چې دلته دا د امام بخاري رحمت الله علیه تاسو چې کومه دښمني د امام بخاري سره چې ته دا وایې چې امام بخاري دا خبره کړې ده، ګوره دی په پیغمبر باندې دروغ ویلي. امام بخاري چې کوم احتیاط کړی په خپلو احادیثو مبارکو کې هغه د حیرانېدو دی چې خلک ورته حیرانېږي هغې ته چې دا کومه نمونې انسان الله جل شانه هغه پیدا کړی. یا امام مسلم چې کوم احتیاط کړی، امام ترمذي، امام ابو داود، ابن ماجه، امام حاکم، دې تمام خلکو چې دا محنتونه کړي داسې نه دي کړي. دې خلکو ډېر زیات احتیاط کړی په دې څیز کې او هغه څیز موږ ته رارسولی. اوس داسې خلک دي چې هغوی دا څیزونه موږ ته دونه په خیرخواهۍ سره هغه رارسوي، یا خو دا ووایه چې بس دا ووایه دا دعوه وکړو چې امام بخاري صحیح سړی نه و بس ټول یې دروغ ویلي، یا دا ووایه یا په پیغمبر باندې چې یو سړی په یو حدیث کې دروغ وایي که نه، که په یو حدیث کې دروغ وایي او که په 2000 حدیثو کې دروغ وایي، دا یو شانتي غیر مسلم او کافر دی. دې کې څه شک نشته. امام بخاري که په یو ځای کې په پیغمبر باندې چېرته دروغ ویلي، نو د په مسلمانۍ کې بیا د په کفر کې بیا شک پکار نه دی، د په کفر کې بیا شک نه دی پکار. نو ته څه ویل غواړې چې امام بخاري رحمت الله علیه چې دا څه ویلي دی په پیغمبر دروغ ویلي؟ که امام بخاري یو دروغ ویلي او که زر دروغ ویلي، ټول یو شانتي حکم دی. په پیغمبر یو دروغ ویل هم کفر دی، او په پیغمبر 2000 دروغ ویل هغه هم څه دی، جرم دی او کفر دی. ته دا نشي ویلی چې امام بخاري رحمت الله علیه دلته دروغ ویلي. داسې ویلی شي چې امام بخاري دلته د حدیث ذکر کړی دی، دلته د قرآن مجید د آیت مبارکه خلاف دی. لاړ شي سره د بخاري د ماهر سره کښېنئ چې هغه په دې باندې پوهېږي قرآن مجید د آیت مبارکه دا مطلب دی او د دې حدیث دا مطلب دی، یا دا په یو دور کې شو یا دا په بل دور کې شو. د دې قصه د دې آیت مبارکه نه مخکې وه، د دې قسم د دې نه هغه وروسته وه. یا دا راته وایي چې نه بچې ته په دې باندې نه پوهېږي، اصل کې دا آیت مبارکه دی دا مطلب دی او دا حدیث د دې سره په دې ځای کې جوړ کړی دی دا مطلب دی، یو څیز د دې کې څه فرق نشته. داسې کېږي دا غلط فهمۍ کېږي کله کله. دا مه وایه چې ټول حدیث غلط دي که ټول حدیث صحیح دي. نه، ځینې حدیث هغه صحیح دي، ځینې حدیث هغه غیر صحیح دي. دا خبره. او ته دا مه وایه چې یاره زما په ذهن کې څه راځي په څومره حدیث چې هغه قرآن مجید خلاف دي. اول خو ته کښېنه د چا سره چې تا له قرآن مجید هم درځي. ته قرآن مجید زده کړی چېرته دی؟ کوم ځای کې دي زده کړی؟ تا د پیغمبر نه قرآن مجید زده کړی ته په هغه زمانه کې وینه، یا د پیغمبر نه چې کومه طریقه را رسېدلې تا په هغه طریقه قرآن مجید زده کړی. تا سره کومه طریقه ده چې په هغه طریقه باندې تا قرآن مجید زده کړی؟ نه تا د عقل په بنیاد زده کړی، د هغې جواب تعالی ما درکړو.
ته عقل سره فکر کولی شي، عقل سره سوچ کولی شي، عقل حکم په یو څه باندې نشي لګولی. حکم لګول د الله کار دی او الله چې بیا پیغمبر ته ویلي د هغه کار دی، هغې نه علاوه څوک حکم نشي کولی. دا روغه خبره دا چې ته وایې چې یاره زه په قرآن مجید باندې دا کوم چې منکرین حدیث دي دا د 2 منټو دپاره د یو ماهر حدیث سره کېنوه او بخاري شریف یې مخې ته کېنوه، که د یو پیج د بخاري شریف هغه چېرته د هغې صرف ریډینګ یو که زه به ولې انعام ورکړم. د بخاري شریف د سټیټمنټ د هغې ریډینګ نشي کولی، د هغې احادیثو مبارکو ریډینګ نشي کولی، او دی به دا وایي چې دا حدیث دا زما عقل نه مني ځکه دا حدیث د غورځوم دا دروغ دی. دا کومه طریقه شو؟ یو څیز خو ګوره د یو څیز یو کتاب دی، مثال قرآن مجید دی یا د احادیثو مبارکو کتابونه دي، دا ټول کتابونه دې کې اولنۍ خبره ستا دپاره دا چې ته د هغې په ریډینګ پوهېږي که نه پوهېږي، ته پس د هغې نه د هغې معنی کوې او ته به پس د هغې نه په هغې باندې پوهېږي. نو قرآن مجید د هغې په ریډینګ ته پوهېږي. دویم د احادیثو مبارکو چې کوم د هغې ریډینګ دی ته په هغې باندې پوهېږي، که ته په هغې باندې پوهېږي د هغې به تا اول مونږ ته ریډینګ وکړي، د هغې نه پس به ته د هغې مونږ ته ټرانسلیشن وکړي، او ټرانسلیشن نه پس که ته د هغه ځای پورې پوهېدو د هغې نه پس به مونږ مزید په تفصیلاتو کې بیا خبره کوو. نو ته د احادیث د امام بخاري د کتاب ریډینګ نشي کولی او ته د امام بخاري په کتاب باندې جرح کې دا د کوم ځای قانون دی؟ دا خو هغه د ملحدانو خبره شو. وایي په 23 سال او 25 سال ستا په قرآن مجید کې ما ریسرچ وکړو او ما ته پته ولګېږي چې ستا د قرآن مجید دا ټول منګړت کتاب دی. 25 سال مې ریسرچ وکړو او چې مخې ته مې کېښودو ورته وایي د دې صرف هغه ریډینګ وکړه نو بیا خبره ختمه وه، بیا د قرآن مجید ریډینګ ولې نه ورکړو؟ ته هم هغه شانتې مسله کې د قرآن مجید څه شی دی؟ احادیث مبارکه دا په سونو د قرآن مجید خلاف دي. هغه احادیث مبارکه چې تا ته په سونو خلاف کوي هغه احادیث زما خواله راوړه چېرته او د هغې ریډینګ زما د مخې وکړه، خو زبر زیر به پرې نه لګي. هغه کتاب نه محنت شوتی چې زبر زیر دې پرې کړي، هغه کوم احادیث دي هغه ته لږ راوړه، بیا د هغې باره کې به خبرو وکړو. نو که هغه احادیث مبارکه صحیح وو، هغه احادیث مبارکه چېرته صحیح وو او تا وایي چې دا د قرآن مجید خلاف دي، په هغې کې به خبر کوو. اوس هغه د موضوعي روایات چې کوم په کتابونو کې ذکر شوي هغه د دې لپاره ذکر شوي په موضوعاتو کې چې دا دروغ دي، د دې لپاره ذکر شوي. په پیغمبر دروغ نه وو چې هغه علما کرام ویلي، لکه امام الله علي قاري رحمت الله علیه په منګړتو روایاتو باندې یو کتاب راجمع کړی دی، خلکو ته یې ښودلي چې دا منګړت. دغه شانتې امام ابن جوزي رحمت الله علیه کتاب د موضوعاتو په نوم باندې هغه راجمع کړی دی او هغې کې دا ویلي دا ټول په نبي علیه السلام پورې خلکو دروغ جوړ کړي. نو خلکو دروغ جوړ کړي، ابن جوزي ته د هغې د وجې کافر مونږ نه شو ویلی، نه یې الله علي قاري ته ویلي، هغوی په موږ احسان کړی چې دروغ راته مخې ته ږدلي چې دا وګورئ دا دروغ دي په نبي علیه السلام پورې خلکو جوړ کړي. لکه تا چېرته صحیح احادیث مبارکه راوړه او مخې ته دې کېښوده، بیا ووایه دا د قرآن مجید د دې آیت مبارکه خلاف دی، بیا به موږ خبره وکړو په هغې باندې. سیماګل هغه وایي الله دې تاسو له ژوند او صحت درکړي. مفتي صاحب زما جسم کې کله کله مسله شانتي هغه سټارټ شي، خوب کې یریږم، بدن مې دروند شي، د دې دپاره څه وکړم چې الله جل شانو کامله شفا هغه ماته نصیب وکړي؟ دا کله کله داسې اثرات چې هغه نه لیدونکي اثرات انسان یې نه، خو داسې اثرات چې د هغه په جسم باندې راشي هغه څه منفي اثرات دي. نو دغې دپاره الله جل شانو اخري چې کوم صورتونه دي 3 سورة اخلاص او سورة فلق او سورة الناس د دې ډېر تلاوت کوي او د من ځان دموي، آیت الکرسی باندې ځان دموي، الله جل شانو دغه غلط اثرات دې سره ختم. سجاد حسین وایي جزاک الله مفتی صاحب، الله مو ژوندی لره، الله مو د بد نظر نه وساته، الله مو ټول علما صحیح د قرآن او د حدیث نبوي محافظین جوړ کړي، آمین جزاکم الله خیر. خان وایي مفتی صاحب السلام علیکم، زه یو طالب علم یم، ما باندې قرآن مجید د هغې تلاوت استاد بند کوي چې په تجوید سره ډېر ثواب دی، نو زه اوس څه وکړم؟ ګوره مسله دا ده چې د کوم استاد سره سبق وي هغه په دې څیز باندې پوهېږي. چېرې تا ناظره ویلې ده او تا له اوس تجوید پکار دی، نو که تجوید ضرورت وي ته تجوید وکړه، او که نه ستا قرآن مجید د هغې ناظره کمزوري خپل ناظره وکړه، استاد په دې باندې ښه پوهېږي، بس چې هغه ته څنګه ویلي دغه به درست وي. ښه جبران افریدي صاحب چې السلام علیکم مفتی صاحب، میډیکل بلینګ دیس از ون انګریزي کې لیکلي چې دا یو آنلاین ورک دی او دې باره کې مې ګایډ کوي، دا جایز دی او که ناجایز دی؟ جبران افریدي صاحب میډیکل بلینګ دا ناجایز دی، ځکه دا څه شی دی تعاون دی په څه باندې، په غلطو کارونو باندې. یوازې په دې بلینګ کې جایز کارونه نه، په دې کې ډېر ناجایز کارونه دي. د دې بنیاد چې کوم دی هغه انشورنس دی، او بل دا چې ډېر څیزونه هغه پکې راشي غیر اسلامي، د هغې د وجې نه میډیکل بلینګ چې کوم آنلاین کېږي دې نه ځان وساتئ. دا امریکا یو کمپني ده، هغه دا څه کوي، هغه دا چلی، د هغې اصل هغه دي، ته پکې د یو سالس کردار ادا کوي، درېیم کس درېیم ګړي، دا ټیک نه ده. ځان له چېرته د حلال روزګار د هغې بندوبست کړو. ایان خان وایي او په سویټر باندې دې د مارخور لوګو ده، په دې هومونز نه کېږي، دا له مونږ له مسلې کوي.
اولنې خبره ده په سویټر باندې که چېرته د مارخور لوګ وي او د هغه شکل کې واضح نه وي په هغې باندې مونځ هغه کېږي. دویمه خبره سوال خو داسې کړی لکه ما سره چې ذاتیات دي الله عالم دی د هر یو سړي د سوال نه پته لګي چې د په زړه کې څه دي. په سویټر باندې لوګو دا بل چې زما په سویټر باندې بالکل دلته لوګو وه په یو دغه کې نه دي په کار چې ما هغه څیز استعمال کړی وی ځکه خلک هغه بیا هغه لږ زړور کېږي هغه به وایي چې بس دا جایز دي مطلقا. دا هغه د مارخور صرف لوګو د هغې کې شکل وغیره دغه څیزونه نشته نه هغې کې نقصان نشته د مانځه. خو تا ته څه پته چې ما په هغې باندې مونځ کړی دی ما په هغې مونځ نه دی کړی. دا اولنۍ خبره. بل مونږ له مسلې کوي ځا الله جل شانو دي مونږ ټولو ته معافي وکړي او الله چې څه کمی کوتاهي الله دې مونږ معاف کړي. مونږ کمزور یو دا چېرته مو نه وایه چې زه چېرته لوی عالم یم یا چېرته لوی مفتي یم یا چېرته قابل یم یا چېرته ډېر دینداره تقواداره پرهیزګار نه دا څه هېڅ نشته. کمزوره انسان یم. ستاسو مسایل دي هغه راځي ما چې په شریعت کې قرآن او سنت کې څه زده کړي بس د هغې جواب در کومه. دا ټوټه پوټه خدمت دی او د الله نه بیا دا سوال چې الله جل شانو دا قبول کړي. نو ډېر زیات کمزور ډېر زیات ګناهګار خطاکار سیاکار یو مونږ الله جل شانو دې مونږ معاف کړي. خانی وی بھائی جان نہ جانے کیوں مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے ہر نماز کے بعد دعا میں خود یاد آ جاتے ہیں. جزاکم الله خیرا. الله جل شانو دې ستاسو د امینه قبول کړي او د دې بدلې د الله جل شانو په دنیا او آخرت کې تاسو له درکړي ستاسو چې څه شرعي حاجات دي الله دې پوره کړي. سعد خانوي سلام مفتی صاحب که د مانځه په اخره کې یو آیت مبارکه راشي لکه سورت نجم او په هغې کې سجدې نه د هغې څه طریقې کړه طریقه داره سجده وکړه بیا راپاسه بیا رکوع لاړ دې کې څه ګران څه نشته.